قتل غټه ګناه. بله ورځې پېښور پولیس لین کې دھماکه وشوه، د 100 نه بره کسان شهیدان شو. دا پولیس والا څوک دي؟ دا زما او ستا بچي دي، دا زما او ستا رونه دي. په ټول KPK کې غم خور شو. دغه مسلمان ځان ته به وایي 15 سپاره راواړوي، قرآن څه وایي؟ قرآن وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې یو مسلمان په قصد باندې مړ کو، یو مسلمان چا په قصد باندې مړ کو، دا پولیس والا کافران دي، دا دهریان دي، دا انګریزان دي، دغه د قرآن حافظان شته، دغه تهجد گزار شته دی. قرآن وی ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې یو مسلمان په قصد مړ کو فجزاؤه جهنم، الله وی داغه سزا وسوي جهنم وي، خالدن فیها، همیشه به جهنم کې، همیشه د پاره به جهنم کې. یو سزا دو سزاګانې شوي، فجزاؤه جهنم، سزا جهنم دی، خالدن فیها، همیشه به پکې، وغضب الله علیه، درېمه سزا ده چې الله بدله غصه وي. الله دې د خپل غصې نه وساتي. غضب الله علیه، الله بدته همیشه غصه وي. دا په یو قتل ناحق باندې، یو سړی د 100 قاتل دی، وغضب الله علیه، الله به د غصه ولعنه، الله به د خپل رحمت نه وشړي. د لعنت معنا علما کوي، مفتی شفیع رحم الله معرف القرآن کې فرمایي د لعنت معنا الله کی رحمت سے دوری، د الله د رحمت نه لريواله، د الله رحمت به د نږدې نه راځي، الله به د باندې رحم نه کوي. فجزاؤه جهنم، سزا جهنم دے دا قاتل، خالدن فیہا، ہمیشہ بھی بگی، وغضب اللہ علیہ، اللہ بولا غصی، ولعنہو، اللہ بے دخبر رحمت نلری کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، 5 نمبر سزا چا اللہ بدلا درنا کا سزا ورکی، لوی سزا ورکی. نو قتل نا حقا دا لوی گناہ دا. قسم دے مالا دمرا افسوس راگے چی دا چکم کس مرگونه وکړه، قتل یې وکړه، اخر پس څه باندې؟ ولې زما عزتمندو بیا په جومات کې، په جومات محفوظ نه، مدرسه محفوظه نه، دا مسلمان دی، به ځان ته مسلمان وي، نو ناحقه قتل، زنا، نن ورشه زنا دومره عامه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې په کم قوم کې زنا عام شي، هغه قوم باندې قتل راځي، هغه قوم باندې ګرانی راځي. نن تاسو ګرانې ته وګورئ، روزانه حساب سره د خوردنوش سیزونه ابر روان دي، د خوراک سیزونه غریب به خوراک هم نه کوي. زما عزتمندو یاد وساتئ، دا نن چې څه کېږي موږ سره، دا موږ چې نن څومره ذلیل یو، دا زموږ د اعمالو، زموږ د کردار نتیجه ده. الله ته توبه ایستل غواړي. زما عزتمندو قسم دی که اسم شته، موږ الله ته توبه نه وباسو. نو زما عزتمندو خپل حالاتو باندې سوچ کول پکار دی، په خپل حالاتو باندې غور پکار دی. دا زه په کومو کندو روانم، دا زه په کومو تیارو کې روانم، د شریعت نه ناخبره، د دین نه ناخبره،
قرآن نه خبره، حدیث نه خبره. زما عزت مندو دا مونږ په کومو کندو باندې روان یو، دا مونږ کوم طرف ته چې کوم دی روان یو؟ هلاکت طرف ته. الله وی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ځان هلاکت ته مه غورځوئ. زما عزت مندو دین سره علماء سره ځان ټچ کو، علماء سره د نیکانو خلکو سره ځان ټچ کو، د نیکانو صحبت اختیار کو، نو بچ بشو. ورنه که په دې حالت کې مرګ راغی، د دین نه نا خبره، د عقیدې نه نا خبره، د الله نه نا خبره، د الله توهین کیږي، د پیغمبر توهین کیږي، زما ستا د دې قرآن توهین کیږي، مسلمان بیغمه ناست. زما عزت مندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دا د تمام عالم د پاره رحمت تی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے پیغمبر د تمام عالم د پاره رحمت ګرځولې. زما عزت مندو حالات قسم په الله دی زړم دننه جاړي، زړم دننه انتهایی چې د امت باندې څه جلو شو. دا خو د پیغمبر علیه السلام ډېر نیازبین امت و. د دې امت دپاره خو پیغمبر علیه السلام په سجده کې به چغې والي، جړل به. ام المؤمنین بی بی عایشه فرمایي د پیغمبر علیه السلام په خپو مبارکو به پړسوب راغی، دومره اوږد قیام به کولو او چې دعا به کوله اللهم اغفر لامتي، الله زما امت ته بخښنه وکړي، الله زما په امت باندې رحم. دې وجې نه زما عزت مندو د خپلو اعمالو اصلاح او آخرت ځان ته رامخکې کړو، قبر ځان ته رامخکې کړو، حساب کتاب ځان ته رامخکې کړو. زه به د الله په مخ کې ودرېږم، ما نه به الله زما د زندګۍ تپوس کوي، څه جواب به کوم؟ نن ما سره جواب نشته، د الله په مخ کې به څنګه الله ته جواب ورکړو؟ الله دې د عمل توفیق راکړي.